د ارګ تاریخچه ارګ د یوې لویې کلا په منځ کې کوچنۍ کلا ته وایي چې د برجونو درلودونکې او د فرمان د ورکوونکې د اوسېدو ځای وي. کابل ښار پخوا د یوې لویې کلا په څیر و. هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل د غرونو پر سر ښکاري او لاندې راکښته سوي تر کابل ښار راچاپېره سوي وو. د یادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ سو شپږ دروازې یې درلودلې چې په دې نومونو مشهوره وې. په دې مځان کې د کندهاریانو دروازه، د سردار جهان خان دروازه، د سلام خانې په برخه کې سپینه دروازه، د عیدګاه جومات تر شا دروازه، د ګذرګاه دروازه او د بالایسارو خواته لاهوري دروازه وه. د دغو دروازو عمومي اداره په اوسني شاشدره کې وه چې کېدای سي همدا د شاشدرک نوم په همدې خاطر پرې ایښودل سوی وي. له دې دروازو څخه یوه هم په اوسني پښتونستان واټ کې راوتلې وه چې اوسنی ارګ دغې دروازې ته څیرمه جوړ سوی دی. د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ وړاندې د شاه د اوسېدو او حکمرانۍ ځای د کابل په بالایسار کې و، خو بالایسار او ځینې شاهي ودانۍ د افغان انګلیس په جګړو په ځانګړي ډول بیا په دوهمه جګړه کې د انګریزانو لخوا ویجاړې سوي وې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1808 میلادي کال کې واک ته ورسېدی، د اوسېدو او کار مناسب ځای نه درلودی. امیر عبدالرحمن خان وویل چې باچا باید د اوسېدو او کار مناسب ځای ولري. د داسې ځای لپاره د ارګ اوسنی موقعیت غوره کړ. په 1299 هجري قمري کال کې د ارګ نقشه جوړه او په 1400 هجري قمري کال کې د ارګ د جوړېدو چارې پیل کړې. په ارګ کې د ودانیو د جوړولو لپاره ځینې تعمیراتي مواد له هند او بریتانیا څخه هم راوړل سوي دي، مګر ډیر مواد په خپله د هیواد کورني مواد دي. د ارګ په جوړولو کې د کابل ډیرو خلکو په داوطلبانه توګه برخه اخیستې وه. په کوم ځای کې چې اوسنی ارګ موقعیت لري په لومړیو کې یوازې یوه خاورینه دښته وه. په ځینو غاړو کې یې باغونه او زراعتي ځمکې هم درلودلې. اوس ارګ د کابل په مرکزي برخه کې پروت دی. باید ووایو د ارګ د جوړېدو چارو په مختلفو دورو کې دوام درلودی، مګر د حبیب الله کلکاني په دوره کې او بیا د تنظیمونو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې د ارګ له چور سره ځینو برخو یې سخت زیان هم ولیدی. کوټې باغچه د ارګ لومړنۍ داخلي ودانۍ ده چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په دوو پوړونو کې تقریباً په 300 متره مربع ځمکه کې په دایروي شکل سره جوړه سوې ده. کوټې باغچه د تیموري دورې د معمارۍ په سبک سره جوړه سوې ده. د دې ودانۍ د طاقونو، کمانونو او رواقونو د معمارۍ سبک د تیموري دورې د معمارۍ له سبک سره ورتهوالی لري. امیر عبدالرحمن خان له کندهار څخه کابل ته انجنیران او معماران راوبلل او هغوی ته لارښوونه وکړه چې د ارګ ودانۍ جوړې کړي. هغوی د کوټې باغچې ماڼۍ د تیموري دورې د معمارۍ له سبک څخه په اقتباس طراحي کړه. د کوټې باغچې د جوړولو چارې په 1400 هجري قمري کال کې پیل او په 1404 هجري قمري کال کې پای ته ورسېدې. د کوټې باغچې له یوې برخې څخه یو وخت د موزیم کار هم اخیستل سوی دی. په 1403 کال کې د کابل موزیم له باغ بالا څخه د شاهي ارګ کوټې باغچې ته راولېږدول سو او تر 1410 لمریز کال پورې په همدې ماڼۍ کې و. د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال موزیم دارالامان ماڼۍ ته ولېږدول سو او د محمد ظاهر شاه د هدایت پر بنسټ شاهي کتابتون په کوټې باغچې کې جوړ سو. حرمسرای د ارګ له لومړنیو ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ودانۍ چارې د کوټې باغچې څخه وروسته پیل سوي دي. د کابل حرمسرای د جوړولو چارې په 1408 هجري قمري کال کې د سردار حبیب الله خان تر ریاست او عمومي سرپرستۍ لاندې بشپړه سوې. حرمسرای 30 خونې لري او د شاهانو د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ سوی دی. د دې کورنیو د خدمت لپاره بشپړه تشکیلات هم په پام کې نیول سوي وه. د ارګ حرمسرای د هغه وختونو د حرمسرایونو تر ټولو مهم او ستر حرمسرای شمیرل کېده. د ارګ جومات د ارګ د جوړېدو سره مهاله د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ارګ جومات هم جوړ سو. په دغه جومات کې کارول سوي لرګي له پکتیا ولایت څخه راوړل سوي دي. دغه جومات همزمانه 250 تنه لمونځ کوونکي ځای وي. په دغه جومات کې د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ څخه تر اوسه افغان زمیندارانو او د ارګ کارکوونکو 15 وخته لمونځ په جومات سره ادا کړی دی.
د ارګ د دلکشا ماڼۍ دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د ارګ د بڼ په منځ کې جوړه او د پرانیستې پر مهال دلکشا ونومول شول. ویل کېږي د ماڼۍ فلزي اډانه یا اسکلیټ له برتانوي هند څخه پر فیلانو راوړل شوی، خو د جوړولو چارې د 1290 هجري لمریز کال د سنبلې په میاشت کې پیل او د 1295 هجري لمریز کال د سنبلې په میاشت کې بشپړه او رسما پرانیستل شوه. د دې ماڼۍ د جوړولو په چارو کې انګلیسي او الماني انجنیرانو هم ونډه لرله. دا چې د هغه وخت د ښکلو او د لیدلو وړ ماڼیو څخه وه، نو ځکه دلکشا ونومول شول. د دلکشا د معمارۍ سبک فني او تخنیکي مهارتونه نجاري او عکاکي په سیمه کې د هغه وخت د ماڼیو په پرتله بې ساري وه. د هغې په نجاري، رنګمالي او نورو کارونو کې کارول شوي توکي هغه مهال ناممکن برېښېدل. دلکشا ماڼۍ 14 خونې او 2 د غونډو تالارونه یعنې سالونونه لري. د دلکشا ماڼۍ په بڼ کې یو لوړ مینار ولاړ دی چې له ځمکې څخه تر پوښښه پورې 100 فوټه لوړ دی او د داخلي برخې سور یې 12 په 12 فوټه کې دی. د مینار په وروستۍ برخه کې یو لوی ساعت نصب شوی دی چې 4 خواو ته ستنې لري. دا ساعت په 1290 لمریز کال کې د سکاټلنډي میلر لخوا پیرودل شوی او نصب شوی دی. افغان لیکوال او څېړونکی استاد حبیب الله رفیع لیکي دا ساعت د لندن په جویس نومي کمپنۍ کې جوړ شوی چې د میسټر میلر په وسیله راغوښتل شوی او د ده تر څارنې لاندې د مینار په لوړ سر کې ځای پر ځای شوی دی. دا ساعت په هغه وخت کې په 9500 هندۍ کلدار واخیستل شوی دی. د ساعت په خپلو 4 واړو مخونو کې روښانه شیشې درلودې چې د شپې لخوا به یې څراغ روښانه کېده او ټوله مخونه به یې له لیرو خلکو لیدل او وخت به پرې معلوموه چې هر ساعت به یې زنګ واهه. د ستوري ماڼۍ د ستوري ماڼۍ د ارګ په لویدیځه څنډه کې ودانه شوې چې بیا وروسته د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د ستوري ماڼۍ پخوا د ارګ اړوند وه. د دغې ماڼۍ په لاندنۍ برخه کې د کانفرانسونو یو لوی تالار جوړ شوی چې اوس هم پکې مهم ملي او نړیوالې غونډې او کانفرانسونه جوړیږي. د ستوري ماڼۍ نورې کوټې او سالونونه او طاولخانې هم لري چې د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر څانګې پکې فعال دي. د ارګ برجونه د ارګ کلا 4 برجونه لري چې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوي دي. دغه برجونه په لومړیو کې د ارګ د ښکلا او دفاع لپاره جوړ شول. د ارګ په برجونو کې د مدافعانو د خوندیتوب په موخه د هغه وخت د نظامي پوهې پر بنسټ کاږه تیرکشونه هم جوړ شوي. د ارګ برجونه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو څه په عصري بڼه ترمیم شول، خو د تنظیمي جګړو په پایله کې راونړېدل او خراب شول چې د جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې بیا ورغول شول. ګلخانې ماڼۍ د ارګ د اساسي او مهمو ماڼیو له جملې څخه بله مهمه ماڼۍ د ګلخانې ماڼۍ ده. دغه ماڼۍ د ارګ د کلا په شمال لویدیځه کې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. ویل کېږي دلته به پخوا د دربار لپاره ګلان ساتل کېدل او دا ځای یوازې ګلخانه وه، خو د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه یو لمسی وایي چې دلته یوازې شیشه خانه وه ځکه یې ګلخانه بلله. وروسته د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال دلته ماڼۍ جوړه شوه او هماغه پخوانی نوم پرې کېښودل شو. ګلخانه په اول پوړ کې د توامخورۍ لوی سالون، ویډیو کانفرانس خونه، د میلمنو د انتظار خونه، د چک لپاره خونه او یو بل ریزرفي دفتر هم لري چې کله ناکله د وخت رئیس جمهور یا باچا به کار ورڅخه اخیستی. او همداراز په دویم پوړ کې د کابینې د غونډو لوی سالون، بل نسبتا وړوکی سالون او ځینې نور وطاقونه لري چې د وخت رئیس جمهور او باچا به ورڅخه د وړو مجلسونو د جوړولو، د خاصو ملاقاتونو او د هغه د سکرترانو د دفترونو لپاره ورڅخه کار اخیستی. د سلام خانې ماڼۍ
د ارګ د سلام خانې ماڼۍ د ارګ د اوسني کلا په شمال ختیځه برخه کې د کلاسیکي معمارۍ په سبک جوړه شوې. دغه یو پوړیزه ماڼۍ 120 متره اوږدوالی، 40 متره پلنوالی او 20 متره لوړوالی لري. دا ماڼۍ د لوی برنډې لرونکي تالار په ډول جوړه شوې او په یو وخت کې د زرو تنو د ځایولو وړتیا لري. په دې ماڼۍ کې به جشنونه او د اخترونو مراسم ترسره کېدل او په ځانګړو ورځو کې به خلکو په همدې ماڼۍ کې بادشاه ته سلام کاوه. په 1400 هجري لمریز کال کې د صامت په نامه لومړی فلم کابل ته له راوړلو وروسته په سلام خانې ماڼۍ کې نندارې ته وړاندې شو. دغه راز په 1409 کال کې د افغانستان لومړنۍ ملي شورا یعنی پارلمان هم په همدې ماڼۍ کې پرانیستل شوه او مرکز یې هم په همدې ماڼۍ کې و. د ارګ د چارچنار ماڼۍ دغه ماڼۍ د ارګ د کلا په جنوب لویدیځه برخه کې د کوټې باغچې او ارشیف د مخکنیو ودانیو ترمنځ څلورو چنارونو ته مخامخ په 3 پوړونو کې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. د چارچنار ماڼۍ د جوړولو چارې په 2008 میلادي کال کې پیل او په 2019 میلادي کال کې پای ته ورسېدې. دغه ماڼۍ د چین د خلکو د ولسي جمهوریت په مالی مرسته د چینایي انجنیرانو لخوا جوړه شوه. چارچنار ماڼۍ د کنفرانسونو او رسمي ناستو لپاره جوړه شوې. لومړنۍ پوړې نسبتاً لوی دی چې د هر ډول کنفرانسونو او غونډو لپاره ترې استفاده کیږي. د بیلګې په ډول د کابینې غونډې په همدې تالار کې جوړیږي. دغه راز مطبوعاتي کنفرانسونه، د ملي پروژو د قراردادونو د لاسلیک مراسم، له خلکو، مسؤلینو او حکومتي کارکوونکو سره کتنې، د ملي او مذهبي ورځو جشنونو او نور مراسم په همدې ماڼۍ کې ترسره کیږي. د ارګ دوهم نمبر ماڼۍ دویم نمبر ماڼۍ هماغه مهال د ارګ د کلا په شمال لویدیځه برخه کې د ببرک کارمل د کورنۍ لپاره جوړه شوه. پخوا په دغه ځای کې 2 پوړیزه ژړه ودانۍ جوړه شوې وه چې څه موده پکې د دربار د وزارتونو دفترونه او د محمد داود خان په وخت کې د ارګ د چارو د تنظیم دفترونه هم وه. دغه ودانۍ چې په کلاسیک سبک جوړه شوې وه د وخت په تیریدو سره زړه او له کاره ولوېده او پر ځای یې دویم نمبر ماڼۍ د جوړولو چارې پیل شوې. دا ماڼۍ د جمهور رئیس کرزي په دوره کې بیا ورغول شوه او د بهرنیو میلمنو د اوسېدو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېده. کله به چې د بهرنیو هیوادونو لوړپوړو میلمنو افغانستان ته سفر کوه په دې ماڼۍ کې به اوسېدله. ډبرینه ماڼۍ دغه ماڼۍ د ارګ د کلا په منځ کې د ګلخانې ماڼۍ په 25 مترۍ کې د ارګ د شمال ختیځ برج ترڅنګ جوړه شوې. پخوا په دغه ځای کې د امیر د سلاکارانو او سکرترانو لپاره پکې خونې جوړې شوې، خو وروسته بیا د څه وخت لپاره له دغو ځایونو د نظامي پرسونل لپاره کار اخیستل کېده او یو څه وخت هم شاهي پخلنځی و. د محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د وسلو زیرمه هم همدلته وه. وروسته په دې ودانۍ کې نورې خونې هم جوړې شوې چې کارګران او خادمان پکې اوسېدله. دغه ځای په بیلابیلو دورو کې د وخت اړتیا ته په کتو د مختلفو موخو لپاره کارول شوی. د موقتې ادارې په لومړیو کې مخته کانتینري دفترونه جوړ شول چې د مطبوعاتو دفترونه، د تشریفاتو او دغه راز د ویان دفتر او د ځینو سلاکارانو دفترونه پکې کې وه. دا ودانۍ په 2008 کال کې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا په اساسي توګه سره په عصري ډول سره جوړه شوه. د ارګ کتابتون د ارګ په شاهي کتابتون کې د یو ستر او مهم کتابتون یادونه شوې چې په ارګ کې دننه موجود دی. په دې کتابتون کې په زرګونو ټوکه ارزښتناکه کتابونه او خطي نسخې ساتل کېدي. اوس مهال په دغه کتابتون کې 9000 ټوکه کتابونه موجود دي.